د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان د افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي او باغلان او ارزګان کې د دیرشو امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه. د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مه شئ، پام وکړئ دوه مهمو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته د طالبانو له ورغلي پلاوي غوښتي چې افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. شاه محمد قریشي نن له طالبانو سره تر کتنې وروسته دغه خبر اعلان وکړي. قریشي ویلي د تاوتریخوالي کمول یوازې د طالبانو مسؤلیت نه بلکې په خبره د جګړې ټولې خواوې باید داسې کار وکړي چې اوربند ته لار هواره شي. د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ دغه پلاوی نن اسلام آباد ته رسیدلی او ټاکل شوي له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. بلخوا په باغلان او ارزګان ولایتونو کې د نږدې دیرشو امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په باغلان کې د پولیسو ویان جاوید بشارت وایي د پلخمري د وزیر آباد پر پوستې تېره شپه طالبانو برید کړی چې پولیسو ته یې مرګ ژوبله اړولې. بشارت ازادۍ راډیو ته د مرګ ژوبلې شمېر نه ښایي، خو د باغلان د ولایتي روغتون مشر عین الدین سیادي وایي دوی ته له دغه جګړې 14 جسدونه او 15 ټپیان وروړل شوي چې اکثره یې پوځیان دي. بلخوا د ارزګان په دهراود ولسوالۍ کې پولیسو ته د مرګ ژوبلې اړولو بېلابېلې ادعاوې کېږي. د ولي ویان د احمد شاه ساحل وایي تېره شپه دغلته له طالبانو سره جګړه کې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دوی یې کره شمېر نه ښایي. په ولسي جرګه کې د ارزګان استازی او د همدې دهراود اوسیدونکی بسم الله جان محمدي وایي جګړه کې د ولسوالۍ د سرپرست امنیت قماندان په ګډون 14 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. ټوله شپه یې 3.5 ساعته جګړه کړې ده. تقریبا 14 تر 15 شاوخوا شهیدان لرو، ټپیان هم شته، خو لا معلوم نه دي چې څه شمېر دي. د ولی محمد په نوم سرپرست امنیت قماندان هم وژل شویو کې شامل دی. دفاع وزارت هم د پولیسو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي، خو یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دهراود د تېرې شپې جګړه کې 19 طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. دفاع وزارت وایي ولسوالۍ د دوی د ځواکونو په لاس کې ده. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. لیدونکو له ملته مننه، ښې چارې.